د حنیف اتمر د سولې او اعتدال ټیم په ختمېدو ده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د باوري سرچینو له قوله د حنیف اتمر د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په منځ کې مخالفتونه رامنځته شوي دي. دا مخالفتونه تر دې حده رسېدلي دي چې ممکن محمد یونس قانوني د اتمر له لومړۍ مرستیالۍ څخه لاس واخلي او خپلې لارې ورسره جلا کړي. سرچینه د دې مخالفتونو لامل عطا محمد نور یادوي. ویل کېږي عطا محمد نور له اتمر څخه غوښتنه کړې چې د کمپاین له پیلېدو سره سم هغه د صدراعظم په توګه هم اعلان کړي، خو د حنیف اتمر د ټیم نورو غړیو مخالفت ښودلی چې دا غوښتنه په جنجال بدله شوې ده. سرچینه وایي چې د حنیف اتمر لومړی مرستیال یونس قانوني هم د عطا محمد نور د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي که د عطا محمد نور غوښتنه ونه منل شي نو دوی به له لومړۍ مرستیالۍ لاس په سر شي او د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم څخه به خپلې لارې جلا کړي. همداشان عطا محمد نور هم ویلي که غوښتنه یې ونه منل شي نو دا ټیم به پرېږدي. اوس د دې ټیم غړي په مشوره بوخت دي که د اجرا ریاست او صدراعظمۍ په تړاو ستونزې او اختلافات حل نه شي ښایي د قانوني له لومړۍ مرستیالۍ لاس واخلي او پر ځای بل څوک وټاکل شي. دغه راز ویل کېږي چې تېرو څو ورځو کې د عبدالله قانوني او عطا محمد نور ترمنځ هم د قانوني په کور کې څو ځله خپلو منځو کې ناستې او لیده کاته شوي دي. تر دې وړاندې کله چې اتمر ولسمشرۍ ته ځان کاندیده ویلي و چې جمهوري نظام به په صدارتي نظام اړوي، خو داسې ښکاري چې یا خو پښیمانه دی او یا نه غواړي د بریالي کېدو وروسته د عطا د نوموړي صدراعظم شي. په هر حال تر دې دمه د کمپاین درېیمه ورځ ده خو د سولې او اعتدال ټیم کمپاین نه لیدل کېږي. ویل کېږي چې دوی غوښتل د لوی جرګې په خیمه کې غونډه وکړي خو د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه غونډه وځنډېده. د یادونې وړ ده چې د 1498 لمریز کال د انتخاباتو کمپاینونه د یکشنبې په ورځ پیل شوي چې په لومړۍ ورځ د دولت جوړونکي ټیم پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم برید وشو، خو نوموړی په دغه برید کې لږ ټپي شو او ځینو نورو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په هر حال تاسو د حنیف اتمر او عطا نور ترمنځ د جنجال په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.